د انټرنیټ تور اړخ ډارک ویب حقیقتونه چې شاید تاسو حیران کړي. تاسو شاید هره ورځ انټرنیټ وکاروئ، فیسبوک، یوټیوب، واتس اپ او داسې نور. خو پوهیږئ چې دا یوازې د انټرنیټ سطحه ده. د اوبو لاندې یو تور خطرناک او مرموز ځای شته چې ورته ډارک ویب وایي. نن به تاسو ته د ډارک ویب حقیقتونه، خطرونه او حیرانوونکې کیسې در وښایم. تر آخره ویډیو وګورئ ځکه دا معلومات ستاسو لپاره ډیر مهم دي. راځو لومړۍ کلمې ته چې دا ډارک ویب څه شی دی. ډارک ویب د انټرنیټ یوه پټه برخه ده چې د عادي براوزرونو لکه کروم، سفاري له لارې ورته لاسرسی نه لرئ. تاسو باید ځانګړي براوزرونه وکاروئ لکه تور یا TOR چې IP آدرس مو پټ وساتي. ډارک ویب یوازې 5% د ټول انټرنیټ برخه جوړوي، خو دا 5% خورا خطرناکه دی. ولې خلک ډارک ویب ته ځي؟ ځینې خلک د ډارک ویب ته د شخصي حریم لپاره ځي، لکه ژورنالیستان یا فعالان چې غواړي خپل معلومات محفوظ وساتي. خو بدبختانه ډیر کسان هلته د جرمي فعالیتونو لپاره ځي. د نشهیي توکو خرڅلاو، اسلحې، جعلي اسناد او حتی کرایي قاتلان. تاسو کولی شئ چې په ډارک ویب کې حتی انسانان او اندامونه هم واخلئ. اوس د ډارک ویب مارکیټونه یا د جرمونو سوداګرۍ ته راځو. سیلک رود دا د ډارک ویب تر ټولو مشهور تور بازار و چې هلته خلک د بیټکوین له لارې ناقانونه سودا کوله. FBI دا بازار بند کړ، خو د هغه ځای پر ځای نوي بازارونه را پیدا شو. ځینې ډارک ویب مارکیټونه د نړۍ تر ټولو خطرناک مجرمین چلوي. ډارک ویب تر ټولو خطرناکې برخې: ریډ روم، ژوندۍ ویډیوګانې چې هلته خلک شکنجه یا وژل کیږي، او نندارچیان پیسې ورکوي. یعنی ملګرو، په دنیا کې داسې خلک هم شته دي چې د انسان د وژلو او شکنجه کولو نه لذت اخلي. بلیک هیټ هکر هغه هکران چې کولی شي ستاسو حسابونه، بانک اکاونټونه او حتی د کور کیمرې هک کړي. هیومن ټرافیکینګ د انسان غیر قانوني تجارت چې ډیر وخت د بېوزلو ماشومانو لپاره ترسره کیږي. ډارک ویب کې حتی شیطاني ډلې شته چې جادوګر او تور مراسم ترسره کوي. خو تاسو به دا فکر وکړئ چې څنګه خلک ډارک ویب ته لویږي. ځینې خلک شوق یا تجسس لري او فکر کوي ډارک ویب یوازې یوه لوبه ده. خو کله چې هلته لاړ شي IP آدرس مو ثبتیږي او که احتیاط ونه کړئ هیکران یا حتی مجرمانو ته به ښکار شي. ډېر کسان چې د ډارک ویب تحقیقات کوي وروسته ورکیږي او هیڅ کله نه موندل کیږي. ډارک ویب او حکومتونه د ډارک ویب کنټرول لپاره ځانګړي سایبري ځواکونه لري. مثلا FBI او CIA هڅه کوي غټ مجرمین ونیسي، خو ډارک ویب تل پټ او ناپېژندل شوی پاتې کیږي. NCA کولی شي ډارک ویب وڅاري، خو د تورو بازارونو بندول تل اسانه نه دي. زه به اوس دا درته ووایم چې څنګه له ډارک ویب نه ځان وساتو. هیڅکله تور یا بل پټ براوزرونه مه انسټال کوئ که اړتیا نه لرئ. مشکوک لینکونه یا انټرنیټ کې عجیب اعلانونه مه خلاصوئ. خپل شخصي معلومات مه شریکوئ او تل محفوظ براوزرونه وکاروئ.
ډارک ویب ته حتی تیریدونکي لیدنه کولی شي تاسو خطرناک هکران یا جرمي ډلو ته معرفي کړي. ډارک ویب ته داخلیدل لوبه نه ده. ډارک ویب شاید د تجسس ځای ښکاري، خو حقیقت دا دی چې دا یو توره نړۍ ده چیرې چې انساني ژوند، اخلاق او قانون هیڅ معنا نه لري. که تاسو غواړئ خوندي پاتې شئ، هیڅکله ډارک ویب ته داخل نشئ، ځکه هلته یو ځل تلل شاید بیرته راستنېدل ونه لري. آیا تاسو مخکې د ډارک ویب په اړه څه اورېدلي وو؟ خپل نظرونه مو سره شریک کړئ او چینل هم درسره سبسکرایب کړئ، ځکه موږ به نور هم جالب او حقیقي معلومات درسره شریک کړو. تر بلې ویډیو پورې ښې چارې.